ما هیڅ چیرته په ټول عمر کې مونږ نه قضا کړي او هیڅ چیرته مې واده خلافي نه کړي اخر جرم زما څه دی چې تاسو زمانه توشوي 4 کسانو دلته ما وښنئ تاسو ما خپل جرم کوي په دې جرم باندې ویروس ما قتل کړي دې ډګر کې واسي دی واوې کسان سره مرانولې ما ټول ملګری مال شهیدان کړه اوس په دې مقام کې مام شهیدان وای تاسو لازم لته خبره کوي چې موږ یو مسلمانان وې چې کله دا درې تقریر وکړه نور به خپل توره او غشي لندې را واخصو میدان لرا ودانګل ځکه ډیر غیرتي سره سخت مقاومت وکي دومره کسان په جانب مقابل کې ووجل چې د حد نه سیوا اخر دا په دې کلاس باندې ولګیدو او د سنان ابن سلمان النخعي په نامه باندې وشړیو چې د شاده خانه په دې نسبت باندې ورو دا چپ لاسیم تیوالو زولو وینو زه مخه مخ په دې خېټه باندې راويسته چې کله راويسته بیرته چې کش کړه نو په دې مقام کې حسین رضی الله عنه په شهادت ورشو درو ورسېدو ځکه ډیر سخت ځخ شو سخت گزار نور باندې خلکو نږدې هیڅ کوم نشو ورته چې ارڅو مرته هغه سره مقاومت کو د لرنه په دې غشو باندې وشتو خو شهید کې سړی ولویدو او عبد الله ابن زیاد ویل چې وسه د اثر راغوڅ کړي وې د حسین رضی الله تعالی عنہ له اثر غوڅ کړي اول ته زنانو شړل ماشومان هم شړل دغه نور څه به زنانه ډیر په احترام اکرام باندې هغه فوجین روان کړه تر دې پوری به دې فوجین هم شړل چې دا خو محمد صلی الله علیه وسلم بچی دا ولې موږ وښلو خو امر وې د شویو وې دا سره چې کله راوړو په وتاش کې خېدل او عبد الله ابن زیاد ناستو یو لخت وسره وا چې په دې پوزه باندې به وشکړه کورنوي سو خلک وی دا حسین کېستره دا چیرته کېستره دا وې څومره په شکل انسان دی انس ابن مالک ورته ویل چې والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې محمد صلی الله علیه وسلم سره مشابه سره دی والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې محمد صلی الله علیه وسلم به د شونډه خولولي والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې د پسینه په محمد صلی الله علیه وسلم خپل خله مبارکه کې خودله والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره اکثر مشابهتونه لرله او عبد الله ابن عمر ویل قسم په الله چې دا حسین امدیر او حافظ دي شيغان وی شهید او تو وس دا خبره کوي امام ترمذی رحمه الله به روایت را نقل کړي لري وکله چې عبد الله ابن زیاد دغه ملګری جنگ کې مړ شول یو رحبه په دې جمعات کې جدا غو نزیو الته خودلی و د چت نه عمر را پریوتو دو عبد الله ابن زیاد په پوزه کې وګرځیدو دلته بلې کپاره کې په بل طرف باندې ویرو وته دا سره وی چې کله ورنه غوڅ کې اېدې جنا د شمر ابن زلجشون یا زلمچن په نامه باندې سړی اغله ویل چې دا وس یزید لويسه زنانه مشربوت د شام یزید لوي چې دا کله روان کړ یزید چې کوم وخت دا سره دول د نوې ویل قبح الله تعالی ابن سميه الله رب العزت ابن سميه په دې بچی باندې قباحت را ولي بدی دراولي دله خو ما د شنو ویل چې دا وسندار څه چل وکړو وې د حسین رضی الله عنه زنانه چې کله د یزید د کور لور نه وتی د یزید زنانه او د حسین رضی الله عنه زنانه د ټول په چوکو باندې دوه طرفونو جړا وکړه ځکه هغه مور باندې ډیر خپو چې دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم نوسی دا خو د هغه بچي دا څه به کسره وشوا لیکن یزید به غوله سخت تسلی ورکړه اکرام ورته وکي قدر ورته وکي او بعد دغه نه به هغه سر د مجاهدینو په قیادت کې راولې غلو دغه خو کې عمل